السلام علیکم. په موبایل کې دا تاسو کتلی شئ، تاسو به دا د سکرین کاسټ والا اپشن په دې موبایلو کې لیدلی وي، خو د دې ډېره زیاته حیرانونکې او خوندوره فایده تاسو به تر اوسه پورې د دې پته نه وي. نو د دې په تور باندې تاسو کولی شئ چې تاسو خپل موبایل د خپل کمپیوټر، د خپل لیپټاپ یا د خپل سکرین یا د ټي وي سره LED سره کنیکټ کړئ. یعنې تاسو په موبایل کې بیا څه ګوتې وایي هغه هلته هم راځي. نو نن سبا د کرکټ ورځې دي، نو تاسو په خپل موبایل کې میچ لایو کولی شئ او هغه تاسو په خپل سکرین باندې غټ کتلی شئ ډېر په اسانه سره او په خوندوره طریقې سره. نو راځئ تاسو ما سره زه تاسو دغه ټوله طریقه ښیم چې تاسو څنګه دغه طریقه وکړئ. نو نن تاسو ته ویډیو چې ښیم تاسو ته د کنیکټ کول د دې LED سره د سمارټ ټي وي سره کنیکټ کول طریقه ښیم. که تاسو د لیپټاپ سره کول غواړئ یا د خپل کمپیوټر سره کول غواړئ، د هغې لپاره بیا تاسو سکرین کاسټ سافټویر ته هغه ډاونلوډ کولی شئ. خو زه به تاسو ته طریقه نن تاسو ته په دې سمارټ ټي وي باندې وښیم او ډېره زیاته اسانه او خوندوره طریقه ده. له ټول نه اول تاسو به د دې اپشن نه دا تاسو کتلی شئ، د دې اپشن نه به تاسو خپل د موبایل او خپل سمارټ ټي وي چې ده د یو وای فای نیټورک سره کنیکټ کړئ. یو موبایل نه هاټ سپاټ آن کړئ، دواړو سره کنیکټ کړئ، یا تاسو وای فای تاسو سره د هغې سره دا دواړه کنیکټ کړئ. صحیح ده چې دې ځای نه تاسو کتلی شئ. زه به تاسو ته بیا هم وښیم. دې ځای له راشئ، تاسو سره به ریموټ لازمي په دې نیټورک باندې کلیک کړئ او دلته کې چې دی وایرلس دا تاسو کتلی شئ چې ما آیفون کنیکټ کړی دی، نو دلته کې به تاسو کنیکټ کړئ. صحیح ده. کله چې دا تاسو کنیکټ کړئ نو بیا به تاسو سمپلي بر راشئ او دلته کې به تاسو ته اخري اپشن میلاو شي. دا تاسو کتلی شئ، دا یو اپشن دا تاسو کتلی شئ کاینډ لینک. دا اپشن چې دا تاسو به دلته کولاو کوئ او په انټر باندې به دلته کلیک کړئ. چې کله انټر باندې کلیک کړو داسې انټرفیس به راشي. صحیح ده. اوس به تاسو خپل موبایل راوالئ او دلته کې به تاسو راواړوئ سمارټ کوم چې دا سکرین کاسټ چې دا اپشن به راواړوئ او په دې باندې به لږ ساعته به راسي ګوته کېدئ، دا به راشي. دلته کې به تاسو دا آن کوئ، دا تاسو کتلی شئ، دا به تاسو آن کوئ او چې کله آن کوئ څه پرمیشن به تاسو غواړئ هغه پرمیشن به دې ته الاو کوئ او بیا به دلته سمارټ ټي وي دا تاسو کتلی شئ چې لاندې به راشي. نو تاسو به سمپلي په دې باندې کلیک کوئ. چې کله کلیک کوئ نو لږ غونته کې انتظار به وکئ. صحیح ده. او د انتظار نه بعد تاسو به وګورئ چې دلته کې به ستاسو کنیکټ شي. دا تاسو کتلی شئ، دا اوس کنیکټ شو. اوس ما دا ځای راړولی دی، دا کنیکټ شو. که اوس زه خپل دلته کې ځم دا تاسو کتلی شئ چې هغه کنیکټ شو. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل موبایل کنیکټ کولی شئ او تاسو که کرکټ لوبه ګورئ یا بل څه ګورئ نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.